بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو دوستانو، شاعرانو او د شعر مینوالو، زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. دوستانو، د شعر ژبه ډیره خوږه ده، زړه راښکونکې ده. شاعرانه ژبې پیغام په هر چا باندې ښې اغیزې کوي، او تاسې پوهیږئ چې شعر د متفکر انسان د عواطفو انعکاس دی، او شعر د شعر ویلو ستره هستي هم شاعرانه تخیل دی. نو په دې بنسټ باندې ویلی سو چې د شعر پیغام رغنده اغیزه لري. ډېرې خبرې ځکه نه کوم چې د شعر و شاعرۍ په ناسته کې باید یوازې شعر ویل سي، نو زه هم خپل شعر په ډېره مینه تاسو ته ډالۍ کوم. شعر داسې دی درنو دوستانو: هر څه راځي هر څه هیریږي، قام مې نه هیریږي. هر څه راځي هر څه هیریږي، قام مې نه هیریږي. د ماشومتوب د کوشمالیو بام مې نه هیریږي. په یو ساعت کې په لسګونه پاڼې اړومه، په یو ساعت کې په لسګونو پاڼې اړومه، خو د اولې سپارې امام مې نه هیریږي. له یوې څاڅکي ترې دالو یم ایکده قربان شه، له یوه څاڅکي ترې دالو یم ایکده قربان شه. د خټین منګي د غاړې جام مې نه هیریږي. غرونه درانه دي اراده سړي ته واک ورکوي، غرونه درانه دي اراده سړي ته واک ورکوي. بدن شي ستړی خو د زړه ارام مې نه هیریږي. د لومړنۍ مینې شېبې په زړونو غرونه غرونه، د لومړنۍ مینې شېبې په زړونو غرونه غرونه. بلو لمبو غوندې چې شامه دام مې نه هیریږي. د زړه په پاڼو کې مې لولمه ستا ورکې نښې، د زړه په پاڼو کې مې لولمه ستا ورکې نښې. له خاطرو نه ډک رنګین ماښام مې نه هیریږي. د سنګروال په پسرلي زړه کې څو لپې ګلاب، د سنګروال په پسرلي کې د سنګروال په پسرلي زړه کې څو لپې ګلاب. د ښکلي شعر غوندې رنګین کلام مې نه هیریږي. مننه درنو دوستانو، خوشحاله اوسئ. د لیدلو په هیله.